بسم الله الرحمن الرحیم. څلور کثیر الاستعمال حروف، یعنی داسې حروف چې هغه په عربی ژبه کې ډیر استعمالیدونکي دي. که یو شخص د دغه الفاظو په مطلب باندې پوه شي، نو هغه به د عربی ژبې د زرهاو الفاظو معنا پخپله کولی شي. چې هغه څلور حروف دا دي: اول الف، دویم تا، دریم یا، څلورم نون. چې دا څلور واړه حروف سره یو ځای کړلی شي، نو د دې نه اتین جوړیږي. نو په دې څلور واړو حروفو کې همیشه لپاره دوه خبرې یاد ساتل پکار دي. اول دا چې د دې څلور واړو حروفو څخه کم یو حرف هم د کم فعل په اول کې راغلی و، نو په هغه فعل کې به دوه زمانې وي. یو موجوده زمانه چې عربی کې ورته حال ویلی کیږي، دویمه راتلونکې زمانه چې عربی کې ورته استقبال ویلی کیږي. نو دغه څلور حرفونو څخه چې کوم یو حرف هم د فعل په اول کې راغلی و، نو په هغه فعل کې به د دغې دوو زمانونه یوه زمانه وي، یا به موجوده زمانه وي یا راتلونکې زمانه. او دوهم دا چې د دې څلور واړو حروفو مطلبونه یاد ساتل پکار دي. نو الف چې د کوم فعل په اول کې راغلی وي، نو د هغې مطلب دی زه. د الف مطلب او معنا د زه، او د تا مطلب دی ته، او د یا مطلب او معنا د هغه، او د نون مطلب دی مونږ. نو د الف مطلب دی زه، د تا مطلب دی ته، د یا مطلب دی هغه، او د نون مطلب دی مونږ یا مونږه. نو په دې څلور واړو حروفو کې همیشه لپاره دغه دوه خبرې یاد ساتل پکار دي. اوس دا څلور واړه حروف په مثالونو کې استعمالو. مثلا د ضربن معنا دا وهل. اوس د دې ضربن په اول کې چې الف راوړو، اضربو وایو، نو اوس د اضربو معنا دا زه وهل کوم، یا زه به وهل وکم. زه وهل کوم موجوده معنا، زه به وهل وکم را روانه زمانه. نو دغه شان که د دې ضربن په اول کې تا ولګو، تضربو ووایو، نو بیا د دې معنا د ته وهل کوې یا ته به وهل وکړې. که د دې په اول کې یا ولګو، یضربو ووایو، نو بیا د دې معنا جوړیږي چې هغه وهل کوي یا به هغه وهل وکي. او که نون د دې په اول کې ولګو د دې ضربن، نو بیا جوړیږي نضربو. بیا د دې معنا ده چې موږ وهل کوو یا موږ به وهل وکړو. او شان بل مثال راخلو، مثلا نظرون دی. اوس نون زواره د دې معنا د کتل. اوس چې د دې په اول کې موږ حمزه یا الف ولګو، انظرو ووایو، نو د انظرو معنا ده زه ګورم یا به زه وګورم. دغه شان که د دې په اول کې لفظ د تا ولګو، تنظرو ووایو، نو بیا د دې معنا ده چې ته ګورې یا ته به وګورې. او که په اول کې یا ولګو، ینظرو ووایو، بیا د دې معنا ده چې هغه ګوري یا به وګوري. او که ننظرو ولګو، بیا د دې معنا ده چې مونږ ګورو یا مونږ به وګورو. نو همیشه لپاره په دغې څلور حرفونو کې دغه دوه خبرې یاد ساتل پکار دي. نو که چیرې دا دوه خبرې درته یادې وي، نو انشاءالله الرحمن د عربۍ د ډیرو الفاظو معناګانې به تاسو بیا په آینده کې پخپله کولی شئ.